بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته فن کې دلته کې دا بیرون چې کوم کمانډز دي کمانډو باندې ما تاسو ته کار کړو. کله دلته کې وګورئ دغه ایرو شانتي دا تیر شانتي علامه د دې باندې داسې کلیک وکړئ د فند مطابق څه ناسه نور سیټینګ دی او دې باندې زه تاسو ته کار وکړم. که چیرې فار ایگزامپل زه دلته کې راشم داسې څه ولیکم اوس وګورئ څومره سیټینګ چې تاسو د فند نه کړی وي همدغه ډول دا سیټینګ تاسو د دې ځای نه هم کولی شئ. وګورئ لاتین ټیکس فند دې ځای نه هم کارولی شي او دې ځای نه هم کارولی شي چې ستاسو سره کوم کوم فنډونه دي یو فند داسې انتخاب کړئ اوکې کې تاسو هغه ټیکس باندې هغه څه شو هغه فند چینج شو ستاسو د ټیکس فند چینج شو. همدارنګې دلته کې ګورئ موږ تاسو سره دوه خبرې وي په ورډ کې کله چې موږ تاسو لیکنې کوو دا لیکنې دوه برخو نه جوړې شوي وي یو ته ویل کېږي هیډینګز بل ته ویل کېږي باډي ټیکس باډي. وګورئ دغه حصه چې کوم دا ټایټل موږ لیکلی دی د هیډینګ ویل کېږي او لاندې دا کوم پراګراف چې موږ تاسو لیکلی دی د څه ویل کېږي دی د باډي ویل کېږي. اوس کله تاسو فند داسې د ټایټل انتخاب کوئ فند ته راشئ دلته کې تاسو فند وایي چې آیا دې ته تاسو د باډي سټایل ورکوئ که د هیډینګ سټایل ورکوئ. نو زه وایم چې دې سره هیډینګ سټایل ورکوه باډي سټایل مه ورکوه. نو داسې وکړئ چې دې ته هیډینګ سټایل ورکېږي هیډینګ به وروسته کې دلته تاسو وایئ یا مثلا دې برخه دا برخه هم داسې سلیکټ کړه تاسو غواړئ چې دا د تاسو سره باډي ټیکس شي دا چې د هیډینګ او د باډي څه ګټه ده وروسته کې درسونو کې راځي به انشاءالله هلته تاسو دې باندې ښه پوه شئ. نو دې ته باډي سټایل ورکړه بس هغه باډي یو سټایل ورکړي. نو باډي خو ته یاره خپل سټایل لري کله سټایل ونه لري به تاسو کولی شئ داسې یو سټایل دې ځینه ورکړئ. نو فن کې دا خبره هم ضروري ده چې تاسو کولی شئ هیډینګ او باډي سره جدا کړئ. بیا که دلته کې تاسو راشئ فند ته دا د فند سټایل دی لکه بولډ او ایټالیک ریګولر تاسو چینجوئ دلته دا نمونه یا سمپل کې تاسو ته معلومیږي. ګورئ ریګولر شو ایټالیک بولډ وغیره بس کله تاسو چینجوئ دلته کې تاسو سره معلومیږي. دا د فند سایز دی مثلا اتونه سټارټ تر 2 پورې تاسو سره سټنډرډ سایز دی د خپلې خوښې یو سایز ورکوئ لکه 15 فار ایگزامپل اوکې کې ستاسو د فونټ هماغومره تاسو سره سایز شي او سټایل هم تاسو سره څه شي چینج شي. بیا که مثلا تاسو فونټ ته راشئ کامپلیکس سکرپټ دا د کوډینګ لپاره دی کله کسان مثلا یو کوډ وغیره لیکي نو سکرپټ د سکرپټ لنګویج چې دي هغه کوډینګ لپاره دي همدغه فونټ دي خو کله تاسو دلته کې کولی شئ د دې ځای نه هم فونټ وکاروئ بس دا انتخاب کوئ اوکې یا دې ځای نه واخلئ هغې ځای نه خو دا بیا موږ تاسو کوډینګ لپاره کارو کسان ایچ ټي ایم ایل ډي ایچ ټي ایم ایل وغیره کوډینګ لیکي نو هغه بیا دې ځای نه کولی شي د دې ځای نه څه کوي دې ځای نه کولی شي. نو دا د کوډینګ لپاره لنګویج دي پښتو کې وي مثلا پښتو رشید وغیره کوم فند تاسو سره انتخاب وي انګلیش. وګورئ که چیرې زه دلته کې راشم څه پښتو ټیکس ولیکم نو ګورئ هغه پښتو لیکلو څه خاص ډیزاین ځان ته اخیستی نو د لنګویج مطابق د ژبو مطابق تاسو فند کاروئ بیا دې ځای نه کارولی شي. هغه هیډینګ سټایل یې ورنه کې یا دې ځای کې چې کوم سټایل و هغه سټایل یې وانخیستو دې ځای کې دا فند چې کوم سټایل موږ تاسو انتخاب کړی و هغه سټایل یې دې ځای نه واخیستو. نو دې لپاره تاسو بیا دا پښتو فارسي وغیره فنټونه تاسو کولی شئ یو ځای نه بل ځای نه ډاونلوډ کړئ انټرنیټ نه راواخلئ. نو خاص د یو لنګویج چې تاسو غواړئ چې لنګویج لپاره فند انتخاب کړئ نو دلته کې فند برخه ته راځئ او دې ځای نه تاسو کارولی شئ. لکه تاسو وایئ چې ای نایس دا یو فند دی د پښتو لیکلو لپاره دایمي نو دې ځای کې تاسو سلیکټ کړئ. همداسې دې ځای نه تاسو سټایل هم ورکولی شئ او سایز یې هم چینجولی را چینجولی شئ اوکې کې تاسو سره بس هغه چینج شي. ښه بیا که چیرې موږ راشو فند ته نو دې باندې به انشاءالله تاسو پوه شوي یاستئ. آل ټیکسټ دا د ټیکس رنګ دی کالر دی کوم رنګ ورکوي هغه کمانډونه دي چې تاسو هلته کې ویلي دي صحیح ده. همداسې انډرلاین تاسو ورته ویلی انډرلاین دې نه ټیکسټ ورکولی شئ. د انډرلاین لپاره یو کالر انتخاب کړئ دا د انډرلاین کالر شو
دلته کې صرف دغه کمانډز څه نه وي دي لکه سټرایټ تھرو تاسو کله کلیک کوئ هغه لیکلو باندې داسې یو خط واچولی شي ډبل سټرایکټ تھرو انتخاب کې نو ډبل یو کالر هغې باندې واچولی شي نو هغه کالر تاسو سره ډبل شي بیا که چیرې تاسو راشي فنډ ته سبسکرپټ سوپرسکرپټ تاسو هلته ویلی دي شارکټ مې تاسو څه کار کړی و سمال کیپس ته چینج که دا حروف ټول واړه شي ټول دی غټ شي ګورئ که واړه حروف وي غټو ته چینج شي که غټ حروف وي واړو ته چینج شي آل کیپس هم همداسې تاسو ویلی مخکې هیډن دغه کمانډ دی کې نه ویلی هیډن کمانډ فار ایگزامپل د دې برخې دا لیکل ما ته هایډ نو تاسو دا داسې انتخاب کړئ فنډ ته راشئ او فنډ کې تاسو دې نه هیډن واخلئ اوکې کې هغه لیکل تاسو سره هایډ دی خو لا هایډ شوي ځکه نه دي چې دلته به فایل ته راشو آپشنز ته به راشو او دلته کې دا یو آپشن به دې لپاره انتخاب شي نو تاسو ډسپلی برخه ته به موږ راشو د هیډن ټیکس نه تاسو ټیک مارک ایسته کې او چې کله اوکې کې هغه لیکل تاسو سره هایډ شو ډیلیټ نه دي بلکې هایډ دي څه دي هایډ شوي دي پټ دي پنهان دي لکه څنګه چې وینډوز کې به تاسو فولډرې وغیره هایډ کول نو هغسې موضوع ده دا هم نو د دې لپاره تاسو شارکټ هم کارولی شئ داسې انتخاب کوئ شارکټ مې تاسو ته درکړی و که نه کنټرول شفټ ایچ سره راځي کنټرول پلس شفټ پلس ایچ یو برخه تاسو غواړئ چې هایډ کړئ کنټرول شفټ او ایچ داسې پریس کړئ تاسو سره هایډ شي کنټرول الټ او ایچ کې کله پریس کړئ نو تاسو سره هغه هایلایټ شي نو الټ او کنټرول الټ ایچ چې دی دا د هایلایټینګ لپاره شارکټ دی او کنټرول شفټ او ایچ د هیډینګ لپاره چې تاسو سره یو څه شي هایډ شي بیا دا هایډ تاسو دفتن ګورئ چې را پیدا شي چې کوم ځای هایډ شوی دلته کې دی مارک نه کار اخلئ ګورئ د دې مارک خپل دا یو کار دی نو دا مارک تاسو ته وښیي چې دې برخه کې ټیکس هایډ شوی دی کله چې ټیکس هایډ شي دغسې ورکوټې ډاټ ډاټ هغې لاندې لیکي ها بیا که چیرې راشي فنډ ته راځو سیټ از ډیفولټ دغه برخه کې څومره سیټینګ چې تاسو کړی وي لکه داسې یو کالر هم انتخاب کړي دلته کې راغلی داسې انډرلاین هم انتخاب کړي تاسو وایي چې د دې ډاکومنټ لپاره دی دا ډیفولټ سټایل شي همیشه چې زه لیکل کوم هم د یو سټایل کې ما سره وشي نو بیا دلته کې د ډیفولټ کې هم دوه خبرې دي یو دیس ډاکومنټ آنلی تنه همدې ډاکومنټ کې دی دا کار دایمي شي یا څومره چې نوی ډاکومنټ خلاصوئ نو فی الحال موږ غواړو چې دیس ډاکومنټ دې ډاکومنټ کې دا لیکل هر څومره چې دې نه زه وروسته کوم هماغه سټایل دی تاسو درکوي صحیح ده دا دې لپاره دی نو ډیفولټ دایمي همیشنی ته ویل کېږي چې تاسو سره یو څه دایمي شي نو صرف ډیفولټ کې به تاسو کوشش کوئ آل ډاکومنټ بیس آن د نارمل ډاکومنټ دا مه کاروئ ځکه ستاسو بیا ټول ډاکومنټ کې خو همغه یو سټایل نه کاروئ کله چې بل نوی اول ډاکومنټ خلاصوئ هلته بیا بل سټایل وکاروئ نو دې کې تاسو وایي ډو یو وانټ ټو سیټ د ډیفولټ فنډ باډي کلپ وغیره ها دې نه وروسته کې ټیکس افیکټ ته راځو ټیکس افیکټ مخکې تاسو ویلم دي خیر دې ځای کې به بیا لږ تاسو ته کار وکړم لکه زه دلته کې لیکم چې کابل انټرنیشنل ایجوکیشنل سینټر دا لیکو تاسو غواړئ دې سټایل ته یو خاص ډیزاین ورکړئ نو را به شي فنډ ته فنډ کې به ټیکس افیکټ باندې کلیک کړئ او د دې نه وروسته کې راشي ټیکس فل اول دې لیکلو ته یو رنګ جوړو نو سولډ کالر کې وي یو رنګ وي بس صرف یو رنګ ورته کارولی شي یعنی صرف هغه لیکل د یو رنګ کې وي که ګریډ فیل تاسو واخلئ ګریډ فیل کې تاسو مختلف قسمه رنګونه کارولی شئ اول به سولډ فیل باندې تاسو ته کار وکړم سولډ فیل د لیکلو ته فار ایگزامپل دا یو کالر ورکړه دا کالر شو دا کالر د څومره تیز وي او څومره د کمزوری وي لکه دا ټرانسپیرنسي چې صفر وي نو دا کار رنګ فول وي که ټرانسپیرنسي تاسو لږ داسې زیات کوئ نو څه طریقه وشي هغه رنګ وي خو لږ ذره رنګ ضعیف راشي تاسو سره دا رنګ داسې کمزوری تاسو سره راشي نو ټرانسپیرنسي دې حالت لپاره کارولی کېږي که د ټرانسپیرنسي پرسنټیج کم شي صفر شي بس دا فول کالر کې تاسو ته ښیي او که څومره تاسو زیاتوئ هماغومره د دې دا کالر تاسو سره زیات شي رنګ یې روښانه شي نو ټرانسپیرنسي کله کله کارولی کېږي کله تاسو خوښوئ کوم ځای کې نه کاروئ بس مه کاروئ څه مشکل نشته دا خو د دې ټیکس خپل رنګ شو آوټلاین ته راځو د ټیکس شاوخوا ته د لیکلو شاوخوا ته د یو رنګ وي نو نو لاین کې لاین نه وي او سولډ لاین کې زه غواړم چې یو لاین ما سره راشي
د لاین د څنګه قسم کالر وي فار ایگزامپل زه دا ریډ کالر دی ځنه کاروم ترانسپیرنسي دی صفر وي یعنی مطلب روښانه دی وي وایډ او مغه شاوخوا ته چې هغه لیکل راځي دا وایډ تاسو کم اخلئ که ډېر واخلئ لیکل بیا پکې پټ شي تاسو ته نه معلومیږي او دې ځای کې څه ډول لاین واچوئ یو لاین دوه لاین درې لاینه فلحال زه غواړم دا ټیک لاین دی وي بل ډش ډش داسې کوم سټایل تاسو غواړئ ډش ډش کې داسې یو سټایل دی راشي بل دا د راونډډ وي سکور مربع شکل کې دی وي فلټ دی وي نو فار ایگزامپل زه غواړم چې سکور شکل کې دی راشي بیا داسې پسې راځئ ګورئ تاسو کیپ ټایپ کوم ډول وي بیبل دی وي راونډډ وي بس دا د بیبل وي صحیح ده بس دا داسې اوکې کې نو هغه لیکلو ګورئ که چیرې زه لږ ذره رازوم کمه نو هغې شاوخوا ته داسې ورکوټې شانتې آوټلاین ورکوي دې ته آوټلاین ویل کېږي نو د آوټلاین که چیرې تاسو څومره زیات کوئ هغه کوالټي د دې زیاته واخلئ نو هغه ستاسو لیکل هغې کې ورک شي او چې کله کم ذره لږ واخلئ نو لږ کې بیا مسله دا وي چې هغه بیا صحیح راځي تاسو سره نو ګورئ فار ایگزامپل دا به زه داسې 0.15 تر ټولو کم دی لږ به زیات کړو داسې 0.15 یعنی نیم پی ټي دي شي تاسو سره نو هغه لږ بیا هم صحیح معلوم نه شو که دلته راشم ټیکس افیکټ ته او دې برخې ته موږ تاسو راشو ټیکس آوټلاین ته ټیکس آوټلاین کې دې برخه کې داسې طریقه وکړو دا به لږ داسې زیات کړو 1.15 یعنی یو نیم دا اوکې کې دا اوکې کې اوس وګورئ هغه سټایل پکې واضح څه کېږي معلومیږي نو تاسو لیکل ته مختلف قسمه سټایل ورکوئ اوس که تاسو وایئ چې نه دغه داسې کټینګ چې پکې راغلی دی یا دا ډش سټایل دی راغلی دا پکې مه ورکوئ نو هم مسله نشته دی بس دلته کې آوټلاین ته راشئ دې ځای کې دا ډش سټایل ختم کړئ یو سټریټ لاین واخلئ او داسې طریقه وکړه راونډ یې کوئ لیکلو لپاره راونډ کارولی کېږي ښه بیا وروسته کې تاسو آبجیکټ وایي آبجیکټ لپاره موږ تاسو کولی شو سکور مربع شکل کې واخلو یا فلټ هموار شکل کې واخلو اوکې کې ګورئ داسې نو دلته اوس ګورئ آوټلاین ډېر زیات شو ځکه هغه لاندې لیکل پکې نه معلومیږي نو آوټلاین سایز باید لږ ذره کم وي نو تاسو دلته کې کله آوټلاین ته راشئ بس دې ځای کې دغه سایز یې لږ ورکوټې شانته کې لاندې طرف نه 0.15 بس صحیح دی کاپي وکړئ کې تاسو را د دې شاوخوا ته داسې یو سټایل شانته راغلی نو دې ځای نه تاسو مختلف قسمه سټایل وغیره جوړولی شئ ټیکس افیکټ ته که چیرې راشي نو ټیکس فیل د ټیکس خپل رنګونه دي آوټلاین خپل رنګونه دي اوس که ټیکس فیل ته زه راشم غواړم چې دا ټیکس د یو څو رنګونو نه ډک شي یو څو رنګه پکې راشي نو دا موضوع خو مخکې تاسو لږ زره تاسو ته مې ویلې مو دلته کې بیا هم ده بس تاسو دې ځای کې دغه هولډر چې دي د هولډرو ته هر یو ته بیل رنګ ورکوئ دا یو کالر شو فار ایگزامپل دا بل کالر شو او دا یو بل کالر شو خو دلته اس خو تاسو ته زه اگزامپل در کوم دلته به تاسو کوشش وکړئ میچنګ کالر واخلئ چې کوم رنګونه یو بل سره میچنګ وکړي نو هغه به ډیزاین کې ښه راځي نو دا به داسې اوکې کړو اوکې به کړو ګورئ لیکل ته داسې یو زبردسته شانتې ډیزاین ورکړئ یعنی د څو رنګونو نه جوړه شوه موږ سره نو بیا که چیرې تاسو ټیکس فیل دا د ګریډینټ سره راځي صحیح ده ګریډینټ دا کمانډ مخکې درسونو کې تاسو ته شوي دي ټول مې تشریح کړي ټرانسپیرنسي برایټنس څه کار کوي بیا هغه ورته لږ زره وګورئ ټیکس آوټلاین ته که چیرې راشئ ټیکس آوټلاین کې دا موضوع مو اوس تاسو تشریح کړه کلیر شو صحیح ده اضافي سټایل دی لیکل ته تاسو غواړئ نو دا موضوع نه ده شوي دې باندې به لږ کار درته وکړم شیډو دې لیکلو ته یو سیوری شانتې ورکړه نو شیډو باندې داسې کلیک کې تاسو وي چې څه رقم شیډو یا سیوری دې وي نو دلته کې وګورئ فار ایگزامپل دې ځای نه تاسو یو شیډو سټایل واخلئ لکه داسې ماته راکړه ریفلیکشن د لیکلو ته انعکاس شانتې ورکوي ریفلیکشن لکه میرر شیشې غوندې یو سټایل داسې ورکوي لاندې هغه لیکل داسې خیره معلومیږي بیا که چیرې تاسو ګلو ته راشئ ګلو کې د لیکلو شاوخوا ته خو یو چوکاټ خو مونږ ورکړی دی یو آوټلاین خو تاسو غواړئ چې ډبل آوټلاین دې راشي دې ځای نه بل آوټلاین هم ورکوئ نو دې ته ګلو ویل کېږي یا لایټنګ ورته ویل کېږي صحیح ده صاف ایجز او 3D دا به تاسو آبجیکټو کې وروسته شیپس کې ووایئ انزرټ برخه کې اوکې کوئ نو ګورئ دا لیکلو ته هغه شیډو هم هغه طرف ته راغله او لاندې شانتې ده آوټلاین هم راغی صحیح ده اوس که تاسو داسې یو سټایل باندې څه ناڅه خواري وکړئ محنت وکړئ جوړې کړئ غواړئ چې ځان سره صف کړئ لکه دلته چې دا یو دوه سټایل ما سره تیار صف دي چې مطلب بیا نور لیکلو باندې غواړئ نورو ځایونو کې ترېنه کار واخلئ
نو د ثبتولو لپاره څه طریقه وکړئ راشي سټایلز ته سټایل را روان دي او دلته کې سټایل کې کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ صحیح ده کریټ سټایل باندې کلیک وکړئ ډایرکټ دې سټایل ته یو نوم ورکړئ لکه زه دې ته لیکم چې فار ایگزامپل کابل INT او موډیفای ته لاړ شئ موډیفای کې دلته کې اونلی ان دیس ډاکومنٹ په ځای نیو ډاکومنٹ مو اخلئ بس دا تاسو کله کنټرول ان اوس نوی ډاکومنٹ اخلي التم دا سټایل تاسو سره اړ وي سټایل اړ شو در سره دا ویډیو ورته وګورئ طریقه تیز ده کې صحیح ده تاسو ویډیو کې هر څه شوي دي الته به وګورئ دا سټایل تاسو سره ته سیو شو فار ایگزامپل کدا سټایل اوس ډیلیټ هم شي یو بل ځکه یو هیډینګ یو څه لیکئ لکه زه دلته لیکم چې افغانستان is a mountainous country for example دا داسې سلیکټ کړئ او دلته کلیک کې وګورئ هغه سټایل بس تاسو سره سیو شو دا فار ایگزامپل کنټرول اس ډیسکټاپ کې زه دا نوټ داسې سیو شو ما سره اوس که تاسو څومره نوی ورډ ډاکومنټ را خلاصوئ هغې کې هغه سټایل بس تاسو سره هلته سیو شو نو داسې کله ښه سټایل یو څه زبردست شانتې برابر کړئ بس بیا هغه کولی شي ځان سره سیو هم کړئ هغه طریقه لږ ورته وګورئ وروسته سټایل کې بیا هم را روان دی سټایل کې به هم زده کوئ نو دا د سټایل برخه شوه صحیح ده که ټیکس افیکټ ته راشئ نو دې کې انشاءالله نور څه نه دی پاتې دې نه وروسته کې دا خو موږ تاسو سره پرګراف برخې ته راځو پرګراف No, paragraph is the collection of some sentences, some arranged sentences. paragraph چې دی د یو څو ترتیبو یا ترتیب شویو جملو مجموعې ته څه ویل کېږي paragraph ورته ویل کېږي فار ایگزامپل که دلته کې زه راشم ولیکم ایکول آر ان ډي بریکټ که اوس شروع یو دوه پرګراف ماته راکړه او دا انټر کړي دا فرموله به وروسته را روانه ده تاسو به ولولئ چې دا کوم ځای نه راغلی ښه دا فرمول چې موږ لیکو ټیکس راکوي دا کوم ځای نه راغلی چېرته جوړه شوې اوس د پرګراف مطابق څه ناسه سیټینګ دی اول موضوع دلته کې بولټس دي دې ته بولټس ویل کېږي څه ورته ویل کېږي بولټس بولټس چې دي دا د لیست لپاره کارول کېږي کله تاسو غواړئ څه لیستونه جوړ کړئ فار ایگزامپل زه یو لیست جوړوم نیم فار ایگزامپل فادر نیم آیډیز او داسې نور آیډیز شو فار ایگزامپل ادرس داسې لیست لپاره موږ نه جوړو ښه آیټم لیست لپاره جوړو لکه زه دلته کې لیکم آیټمس لکه زه لیکم چې آیټمس کې ما سره کیبورډ دی ماوس دی موډیم دی لکه ریم دی ما سره ایچ ډي ډي دی هارډ ډیسک دی نو ګورئ دا ټول داسې انتخاب کړئ او زه دې نه غواړم یو لیست جوړ کړم نو دا موږ تاسو سره عنوان ټایټل شو دا ټایټل به لږ داسې غټ کړئ بولډ به کړئ او دلته کې راشي د ډایرکټ کلیک وکړئ تاسو سره هغه لیست څه شي راشي بیا که دلته کې چیرې تاسو راشئ وګورئ دې ځای کې دا مختلف قسمه لیست تاسو کارولی شئ که د کیبورډ نه دا طریقه کوئ کنټرول الټ ایچ کیبورډ نه پریس کړئ ساري کنټرول الټ ال کیبورډ نه پریس کړئ څه کنټرول شفټ ال او کنټرول الټ ال سره راځي صحیح ده خو کنټرول شفټ ال او کنټرول الټ ال سره اول تاسو ته دا بولټس درکې بیا لیکل کوئ بیا څه کوئ بیا لیکل کوئ شارکټ لارې نه تاسو غواړئ خو ښه طریقه دا ده چې تاسو لیست جوړ کړي وي دې باندې بس داسې کلیک کړئ د کلیک سره هغه بولټ سټایل تاسو سره راشي نو دا یو څه جوړ بولټس دي نه تاسو راغلي نوي اضافي تاسو غواړئ نو ډیفاین نیو بولټس ته به راشي ډیفاین نیو بولټس ته راشي وګورئ سیمبل باندې کلیک وکړئ سیمبل هم تاسو اخیستلی شئ لکه دا یو بولټس ماته راکوه اوکې که نو هماغه تاسو سره راغی بیا که دلته کې چیرې تاسو راشئ ډیفاین نیو بولټس باندې کلیک کړئ پکچر هم دلته راوستلی شئ پکچر باندې داسې کلیک کړئ ورک آفلاین ته لاړ شئ
ورک آفلاین کې دا یو پکچر دی فار ایگزامپل اوکې کا نو هغه پکچر تاسو سره راغی نو د موضوع مطابق تاسو هغې ځینه پکچر راخیستلی شئ بیا ډیفاین نیو بولټس ته راشئ دلته کې دا الاینمنټ څه معنا لري لیفت ته رانږدې که سینټر ته رالیکل ورته رانږدې که رایټ طرف ته لږ ترې لرې که لکه دا پکچر ترېنه لږ لرې شي بس داسې لري کله تاسو نږدې غواړئ نو بیا تاسو لیفت واخلئ کله غواړئ چې دا ترېنه لږ زره لرې شي سینټر ته راولئ که بیخي غواړئ چې لرې شي بس رایټ طرف ته راواخلئ نو دا لکه الاینمنټ دی الاینمنټ خو مخکې تاسو وشو دا د دې الاینمنټ دی څومره دی کې سره د فاصله وي الاینمنټ موږ فاصلې ته ویل کي وایو یا سپیس ته وایو دې نه وروسته کې که چیرې تاسو راشئ چینج لیول څه کار کوي وګورئ فار ایگزامپل زه داسې یو نوټ لیکمه دا هر څه به کلیر کو ما ولیکل چې کمپیوټر له دوه برخو جوړ شوی هارډویر سافټویر بیا هارډویر کې کم ډیوایس دي فار ایگزامپل هارډویر کې کیبورډ دی ماوس دی مثلا سی پی یوز دی او فار ایگزامپل ایچ ڈی ڈی دا او ډسپلی دا دین وروسته سافټویر ته راځم سافټویر برخه کې لکه ما سره ایم ایس آفیس دی نوټ پډ دی پینټ دی وغیره اوس وګورئ دا هارډویر کمپیوټر زموږ تاسو عمومي عنوان شو څه شو عمومي عنوان شو بیا دی عمومي عنوان کې دا فرعي عنوان دی او دی کې بل فرعي عنوان دی د عنوان مطابق تاسو بولټ ورکوئ نو بولټس باندې داسې کلیک کړئ ساري نمبرز باندې نه بولټس باندې او دلته کې دې ته لیول 1 واخلئ دا اول نمبر اوله درجه شو دا یو ټول انتخاب کې دا دویمه درجه شي تاسو بولټس داسې واخلئ او بیا دلته کې راشي لیولز ته او دا لیول 2 شو نو لږ هغه طرف ته ویوړو بیا دا سافټویر واخلئ کنټرول بی لږ ځلې بولډ کړئ نو دا هم فرعي عنوان دی نو دا ټول هم داسې انتخاب کړئ او دلته کې راشي دې ته لیول 2 ورکړئ اول خو بولټس دی باندې وکاروئ او بیا دلته کې راشئ بولټس اوس دی کمپیوټر کې هارډویر شو هارډویر کې کیبورډ ماوس سی پی یو شو نو دا په دې کې داخل کې مواد دي نو تاسو دلته کې راشئ لیول 3 واخلئ دا سټایل هم ورته چینج کړئ او لیول هم لږ هغه طرف ته ویسي نو بیا دلته کې راشئ داسې دا لیول 3 شو نو ګوره څومره ښه ترتیب برابر شو نو دا لیولس دې لپاره دي ښه لیولس دې هدف لپاره مونږ کاروو دا خو بولټ شو چې تاسو یو څه ته څه ورکوئ یو سمبول شانتې ورکوئ بل لیستونه بل ډول لیستونه مونږ تاسو په نمبرو باندې جوړو چې شروع کې د نمبرې راشي نمبرز راشي نو نمبر لپاره دا ټول داسې تاسو سلیکټ کړئ ټول داسې سلیکټ کړئ او راشي نمبر باندې کلیک کړئ تاسو نمبر درکړي نمبر 1 2 3 4 اول نمبر عنوان مونږ تاسو سره کمپیوټر دی به کمپیوټر کې هارډویر دی اوس دغه درې دغه نور لاندې چې دي فار ایگزامپل دا یو بس دې ته بولټس ورکړئ نو دا اول نمبر عنوان شو بیا اول نمبر عنوان کې دوه نور عنوان دي لکه دا انتخاب کې دا د نمبر 2 شي ګورئ نمبر تاسو چینجول هم شي دلته به راشي نمبر کې هماغه خبرې دي سټایل د نمبر ورته خوښ کړئ کم سټایل کې غواړئ او لیول دي پکې نور پکې څه نشته دی او دلته کې صرف ډیفاین نمبر ویلیو ته به راشو ویلیو د دې ویلیو دي 2 شي ځکه هلته هارډویر هم دویم نمبر کې راغلی سافټویر هم دویم نمبر کې موږ سره راشي او دا داسې تاسو انتخاب کې دې ته څه بولټس ورکوئ نو ګوري کمپیوټر زموږ اول نمبر عنوان شو هارډویر دویم نمبر شو بیا سافټویر هم دویم نمبر دی ځکه دا دواړه فرعي عنوانونه دي دې ته داسې سټایل تاسو ورکړئ هماغه لیول چې تاسو ورته کارولې وي لیول هم دې ته کارولی شئ دا داسې سلیکټ کړئ سلیکشن دې کې ضروري دی داسې انتخاب کړئ داسې کومه برخه ته چې تاسو غواړئ او دلته کې راشي نمبرز ته نمبرز کې چینج لیول دویم نمبر لیول ته چینج کړه نو دویم نمبر لیول ته چې چینج شو دا بولټس سره راغله دا هم داسې طریقه ورسره وکړئ نو دا فار ایگزامپل لیولز ته راشي دې کې دویم نمبر ته چینج کړه خو دلته کې دغه عنوان چې دی دا د لیول 1 وي څه مسله نشته نو تاسو دلته کې راشي لیول 1 واخلئ بس داسې یو لیست تاسو سره برابر شي لکه څه په نمبرو باندې غواړي یا دې ټولو نه دغه شی ایسته که او د دې په ځای نمبر ورکړه خو داسې نمبر دې ته ABC ورکړه
دې ته دا رومنس اعداد ورکا صحیح ده ستاسو مرضي ستاسو خوښه داسې دام اے بی سی کې واخله نو تاسو کله بوکس کتابس وغیره لیکي هغلته به ستاسو دا ډېر پکارېږي صحیح ده نو دا موږ تاسو سره دې ته نمبرز ویل کېږي نمبر کې هماغه خبره ده لیولز دي دا تاسو سره او ډیفاین نیو نمبر نوی فارمټ هم تاسو اخیستلی شئ لکه دلته کې وګورئ الفبا حروفو باندې ماته راکړه دلته کې وګورئ نمبر باندې تاسو کلیک وکړئ د الفبا الف بیتۍ وغیره دا نشته که نه الفبا چې ورته وایي الفبا دلته نشته دی نو الفبا چې کله تاسو دې ځنه کاروئ بس دلته کې راشئ ډیفاین نیو نمبر فارمټس باندې داسې کلیک وکړئ او دې برخه ته راشئ دا ګورئ داسې سلیکټ کې انتخاب کړئ او دې نه وروسته اوکې کړئ نو هغې باندې تاسو سره ترتیب شو دا هم داسې سلیکټ کړئ بیا دلته کې راشئ نمبرز ته دې باندې داسې ترتیب شو ما سره صحیح ده نو یو ترتیب تاسو سره برابر شو نو دا نمبرز شو نمبر کې نور څه نوي نه دي صرف دغه ډیفاین نیو نمبر کې دي چې تاسو اضافي سټایل هم اخیستلی شئ دا ګورئ یا داسې ماته راکړه فرسټ سیکنډ تھرډ دا ورسره ولیکه نو فرسټ سیکنډ تھرډ دلته کې فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 4 5 5 وغیرہ نو ډیفاین نیو بولټس او دې کې لاندې داسې راشي مختلف قسمه دي هر یو تاسو دې نه کارولی شئ نو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 4 وګورئ داسې دې سټایل کې نو دا د نمبر سیټینګ شو دې نه وروسته کې لیستونه جوړیږي یو بل خاص شکل کې لکه وګورئ زه یو بوک جوړوم یو کتاب جوړوم او دې کې سیکشن دي مختلف قسمه سیکشن دي لکه موږ سره ګرامر سیکشن شو فار ایگزامپل انګلیش بوک دی موږ تاسو سره انګلیسي کتاب نو دې کې ګرامر سیکشن دی اول بیا ورپسې ریډینګ سیکشن دی بیا رائټینګ سیکشن دی بیا فار ایگزامپل ووکابلری دا ووکابلری شو موږ سره ها وګورئ تاسو وایئ چې ګرامر به زما بیل سیکشن دی کې به زه بیل انټري اچوم ریډینګ به جدا سیکشن وي رایټینګ به جدا سیکشن وي وکابلري به جدا سیکشن وي نو د سیکشنو مطابق تاسو لیست جوړوئ دلته به راشئ دلته ګورئ مختلف قسمه سټایل دي بس تاسو دې نه کارولی شئ نو کله داسې مختلف اهدافو لپاره دا کارول کېږي فار ایگزامپل چپټر باندې دې تاسو تقسیم کړي دا یو سټایل تاسو درکې دا یو سټایل درکې دا سټایل درکې دا سټایل درکې هیډینګ مطابق عنوان مطابق نو ګورئ آرټیکل 1 اول آرټیکل اوله موضوع به زمونږ ګرامري بس ګرامر انټر کړه لاندې پکې ډیټا اچوه صحیح ده همداسې دې کې ریډینګ شو ریډینګ انټر کړه لاندې پکې ډیټا واچوه اوس د دې ګټه څه ده یو خو پرنټینګ کې کسانو ته معلوم شي چې آرټیکل 1 کې دا موضوعګانې دي ګرامر دی او هغې کې دا موضوعګانې دي بل که چیرې تاسو دغه بغل کې داسې د کلیک وکړئ یو بټن شانتې درکوي تاسو هغه بټن کې تاسو کولی شئ دا عنوانونه ټول داسې سره راټول کړئ او چې کله کوم عنوان لولئ هغه عنوان باندې داسې کلیک وکړئ هغه به تاسو سره ایکسپینډ شي نو ګورئ دې ته ایکسپینډ او کولپس ویل کېږي تاسو سره ایکسپینډ او کولپس کېدلی هم شي ایکسپینډ یې که راته راخلاص شي کولپس یې که راجمع یې که راته صحیح ده که د آرټیکل سیسټم کې د خوښ نه وي نو دلته کې تاسو کولی شئ راشئ سیکشن دې سټایل کې ماته راکړه نو دا به یو بل سټایل شو ګورئ ریډینګ به صرف نمبر یې ورکړئ څه یې ورکړئ نمبر یې ورکړئ نمبر 1 اوله موضوع دویمه موضوع دریمه او دغه بټن یې هم دې سره ورکړئ دا بټن یې بیا فرنټ لپاره نه دي ښه دا صرف ډیجیټل استعمال لپاره دي تاسو ډیجیټل یو څه استعمال کړئ داسې دې سټایل کې ماته راکړه بس دې سټایل کې چپټر 1 اول چپټر کې به ګرامر وي چپټر 2 کې به ریډینګ وي چپټر 3 کې به رایټینګ وي او 4 کې به وغیره دا شیان وي صحیح ده دې شکل باندې بیا که دلته کې راشئ وګورئ په دې سټایل کې ماته راکړه نو دې سټایل کې هم تاسو درکوي بس دا مختلف قسمه سټایل دی دا هم عیناً هماغه سټایل نن ایسته که هېڅ سټایل مه ورکوه هېڅ سټایل مه ورکوه صحیح ده نو پرګراف کې دا خبرې دي دې باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي وي دې کې اوس لیول هم تاسو ته درکوي ډیفاین نیو ملټیپل لیست خپل لیست هم دلته جوړولی شئ لکه یو دوه درې باندې تاسو ته لیست جوړ کړي الفبا حروفو باندې جوړ کړي رومنز باندې جوړ کړي داسې دې نمبرو باندې هغه پکچر وغیره چې مونږ کارول شوي مطلب دا دی چې دغه یو لیست چې دی د نمبر او د بولټس مجموعي لیست دی هم پکې نمبر راتللی شي هم پکې بولټس هغه خو جدا جدا دي خو دې کې دواړه راتللی شي
دې کې دواړه تاسو کارولی شئ. نو دلته کې تاسو که خپل یو جوړوئ نوم ورکئ بس اوکې کې تاسو سره خپل یو جوړ شي، خپل هم جوړولی شئ داسې دې طریقه باندې. نو دا لیسټونو لپاره دي. ډیفاین نیو لیست باندې کلیک وکړئ، خپل یو سټایل جوړوئ. فار ایگزامپل خان او خان ته دلته کې راشي یو داسې کالر ورکئ، کم فنډ پکې کاروئ. فار ایگزامپل زه غواړم کمبیریا دا یو فنډ دی وي او څومره سایز دی وي 14 دی سایز وي او صرف دې ډاکومنټ لپاره دی وي که ټولو ډاکومنټو لپاره نه صرف دې لپاره دی وي اوکې کا تاسو هغه سټایل هم پکې جوړ شي، سټایل پکې هم څه شي جوړ شي. نو کله سټایل جوړ شي بیا دا سټایل دلته کې تاسو سره د لیست کې صف تم شي ها اول نمبر باندې برازي کوم نمبر باندې اول نمبر باندې. نو اول نمبر کلیک کیا ماغه سټایل راشي. نو تاسو صرف ډیفاین نیو لیست چې راشي دي کې دا سیټینګ ورته وکړي، دا فنټ وغیرہ خو تاسو ټول ویلي دي، بس سیټینګ ورته وکړي نور کولی شئ ځان لپاره خپل یو سټایل جوړ کړئ. دې نه وروسته کې وګورئ دغه یو دوه درې واړه کمانډز درته کوم بیا سټاف وم دغه برخه او پرګراف باندې به بیا انشاءالله کار وشي تاسو ته. اوس وګورئ دې ته ویل کېږي الاینمنټ. الاینمنټ سمپل ساده کمانډ دی. الاین GHNment. الاینمنټ یو طرف ته بل طرف ته وړل راوړلو ته ویل کېږي. کنټرول ای سنټر ته ویسا، کنټرول آر رائټ طرف ته راوړه، کنټرول ال ښي طرف ته ویسا، یا دلته راشه ښي طرف ته، چپ طرف ته، سنټر ته او چپ طرف ته. صحیح ده؟ داسې شارکټ یې ورته زده کړئ، بس شارکټونه کسان کوي. CTRL جمع R د رائټ لپاره دی، CTRL جمع E د مابین سنټر لپاره دی او CTRL جمع L د لیفت لپاره دی. صحیح ده؟ بل جسټیفیکیشن دی. جسټیفیکیشن څه کار کوي؟ فار ایگزامپل که دلته کې زه راشم داسې یو ټکس مو لیکو انټرم کې، نو دا ټکس وګورئ کله زه داسې سلیکټ کړمه ټکس کې لږ مسله شته ستاسو. دلته کې دا برخه لږ داسې وتلې، دلته دا برخه داسې بې ترتیبه دی، لکه پرنټ هم کوي دا به داسې آکرټ ښکاري، صحیح به نه ښکاري. نو غواړي چې دا جسټیفای کوي، ترتیب یې کوي. بس دلته کې راشي جسټیفای نه کار واخلئ. جسټیفای لږې جسټیفای کا، لږ کمې بیخي جسټیفای کا. ګورئ کنټرول زی کې تاسو د دې هر یو خپل خپل یوزیج وي. جسټیفای لو لږ زره راته جسټیفای کا نه، میډیم متوسط حالت کې جسټیفای کا. نو دلته د اضافي سپیسز هم دې کې پیدا شوي، او یا جسټیفای های تر ټولو لوړ سطح باندې جسټیفای کا، نو دا بهترین جسټیفای شو. دې لپاره هم د کیبورډ نه شارکټ زده کړئ، CTRL جمع J او CTRL جمع SHIFT J. نو دا چې دی میډیم جسټیفیکیشن دی. جسټیفیکیشن تاسو ته کوي، او دا یو چې دی های لیول جسټیفیکیشن تاسو ته کوي. وګورئ دا ټکس ټول داسې انتخاب کړئ او دلته راشي جسټیفیکیشن کم وي داسې. کنټرول جے کیبورډ نه پریس کړئ نو دا ګورئ جسټیفای کومه. صحیح ده؟ کنټرول شفټ جی مکمل فول یې راته جسټیفای، کنټرول شفټ جے مکمل فول تاسو سره څه شو؟ جسټیفای شو. نو دې ته جسټیفیکیشن ویل کېږي. صحیح ده؟